احمد مسعود وایي طالبان پرته له دې بله لار نه لري چې د خلکو ارادې او انتخاب ته تسلیم شي او که دا ډله په داسې یوه پروسه کې شامله شي چې د خلکو د ارادې استازیتوب کوي زه به طالبان ومنم. د ملي مقاومت جبهې مشر د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې وویل که موږ طالبان د افغانستان په یو توکم او ژبه پورې تړلي وګڼو دا بې انصافي ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهې مشر د خپلو خبرو په یوې بله برخه کې ویل که موږ طالبان د افغانستان په یو توکم او ژبې پورې وتړو دا بې انصافي ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست وزیر وایي قومي او ژبني تعصبونه د افغانستان در دوا نه ده. شاه محمد میاخیل د وینا غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې افغانستان ته په ملي سترګه وګورئ او قومي او ژبني مسایل پرېږدئ. دغه په وینا بهرني ځواکونه چې کلونه د دیموکراسۍ د اړتیا په اړه تبلیغات کول خلک یې د داسې رژیم په لاس کې پرېښودل چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیسي. هغه ویل مقاومت مهمات لري او د افغان ځانګړو ځواکونو کمانډو په ګډون نور سرتېري استخداموي چې د لویدیځو ځواکونو ترڅنګ جګړه کوي. د مسعود په وینا مقاومت تقریبا یوازې په جګړه بوخت دی او اوس لویدیځو ځواکونو په جګړه ځپلي هېواد کې شا اړولې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر تر بیا ښې چارې د الله په امان.